بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما أنزل باتي كم ذكر وذكاري هغه مسائل منګه په اختصار سره بیان کړو او نن ان شاء الله خپل درس ته الله سبحانه وتعالى په توفیق سره مخکې بوزو. په اخر کې ذکر او اذکار د مسلونو بعد مؤلف رحمه الله امام ابن حجر یو درې حدیثونه راوړي. نن ان شاء الله دا درې حدیثونو مختصر شرح او باقي چې کوم مسائل لري هغه بیان کو. دا نه بعد بیا د سجده سهو د شکر سجده دا احکام دي چې هغه ان شاء الله بیا پر روان درسونو کې بیانو. اولنی حدیث ته په دې درس کې عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. مالك بن حويرث رضي الله عنه ده رسول صلى الله عليه وسلم یو خبر من تر نقل کړي چې آیا خبر رسول صلى الله عليه وسلم دوی ته د نصیحت په تور باندې کړو. مالک بن الحویرث رضی الله عنه په هغه صحابو کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم سره هغه د جون په اخره کې ملاو شو او د یو شل ځوانانو تقریبا یا سره پاسه شل دی رسول صلی الله علیه وسلم په شراغلو په نهمه هجری کې کله چې رسول صلی الله علیه وسلم غزوه تبوک ته لپاره تیاری کو پاره ټیم کې دوی پروسس هم پسې راغلو او تل تعامل وفود مو پروسس هم پسې دا وفودونه ډیر راتلو بهر نه. کله چې مکه فتح شو خلکو ته پته ولګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ښکارا شو واضح شو او د دین غالب دی نو به خلک لرو راتلو د قبيله او ایمان به قبلو رسول هم پسې وراتلو. نو په دغه خلکو کې مالک ابن الحویرث رضی الله عنه دا غسر وسوز وانان اگر برسوم بشه د رسول سره پاسه شل شپې تیرې کړې تقریبا شل شپې د رسول سره تیرې کړې د دین د زده کولو لپاره. نبی مالک ابن الحویرث دا په خپل وی چې دغه حدیث ته خدای خبره به کړه نقل شوی دا نور دې حدیث ورو واقع ده. مالك بن الحويرث رضاوي چې كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ډیر نرم زړه والے انسان او ډیر مهربان انسان. فلما راى ان قد اشتقنا الى اهلنا رخص لنا واذن لنا بالانصراف. کله چې رسول ته پته ولګی چې دالکان ځوانان دي او خپل کورونو ته ځل شوی دي او که ځوانون نه مسافر دی چې خپل کور ته ځل کی خپل بچو ته خزو ته نو رسول سم له اجازه تر کوي چې تاسو لاړ شئ بس دا کوم وخت چې تاسو تیر کو ته کافی دی نو لاړ شئ. نو نن ته چې اذهبوا الى اهليكم خپل کور ته واپس لاړ شئ فعلموهم وادبوهم دا وو د دین خو او ادب وته خو ابه وسو خبري وته خو چې بانګ مسله وته خو د بانګ مسله موږ سره مخکې تیری شي بازي کې موږ دغه نصيحت کم چې رسول الله ته کړو دوه بارک خبره کړو یو دغه دا خبره کړو چې صلوا كما رايتموني اصلي کله چې خپل کورونو ته واپس لار شي د موږ وکوي لکه څنګه چې تاسو زه د شل ورځې یا شل شپې په دې منځ ولیدم. د دې حدیث کې ډېر زیات فواید موږ په اختصار سره یو څو فائدې دي بیانو. اولنی فائدہ په دې کې دا ده چې د علم د لپاره به ځان ستړی کېنو ته ملوي د علم د لپاره به ځان ستړی کې دوی رسول الله په د رسول الله سره پاسه شل شپې تیرې کړې مسله سې زده کړو
سنسا شل شپو کې ګورغو ډیر سني سنسه یې زده کو دا قانون دی چې علم له ځان ټول ورکې نو طالب لک ځان درکې ته ځان ټول ورکې او تعالی لک درکې زه بعض خلکو دا سوچ ته چې علم له ځان لک ورکا نو بس ته مفتی شي طالب ټول ځان درکې او موږ الحمدلله کتاب وایو یعنی مولوی صاحب سره چې کینو اوس دا غټ علم دی حالانکه قانون دا دی چې علم له ټول ځان ورکې نه طالب لک صدر کې کوم علماء چې ځان استوي کړي دي ځان خوري کړي دي علم لپاره او سره ګورم پوره علم نو امامان تیر شي دي غټ غټ اوس په خورو کې پراته دي او د کوم وخت نه چې په خو بد باندې پوه شي او د مرګ پوره هغه بدغه کړيږي بل څه کار هغه د سره کړي نه او سره پوره علم نو تاسو د کوم ځای پوره علم راغی په یو درس باندې په دوه درسونو باندې تاسو علم راغی یا به کتاب ویلو باندې کیسټ ویلو باندې زه دې خبره لا زه ډېر ورکوم چې زموږ د خبرونه چې کوم دوی دا مسله پرته زموږ په ملک کې د نقصانات زموږ په ملک کې زموږ ملک په خلکو کې اولنی نقصان دی چې یا خود سره د دین ته نږدې ورزینه او مولوی چې څنګه بس دغه ده زموږ به څه کار نشي کېدا خبره غلطه ده او که صحیح ده او کار څنګه ده مولوی سی وي بس عمل وکوا دا هغه سړي کار دی چې د دین د ثبات نه ساتي ډېر بس مولوی سی ویلي بس چې مولا ویلي پټکې په سر وګر بس ویلي نو خپل کار کو دنیا نظام چلاوا دنیا نظام نه خپل کاروبار کوا خپل بچو سره ژوند دغه تیر دوم قسم خلک هغه دي چې کله تاغوت نصيحت کوي چې ګوره خپل قرآن او حديث ګوره ځان ترجمه کوي تفسیر کوي تفسیر مکو مطلب تفسیر ګوره په ځان پوکا حدیثونه ګوره دغه مطالعه وکا ای کی سوچ کو نو دکی به څه نقصان پیدا شي دکی دا نقصان پیدا شي چې دنه به مفتی جوړ شي دا یو غټ نقصان دی هغه ولنیم په نقصان کې پروت دی چې هغه سره د دین د سره سره قدر نشته بچ مولوی شه سوي که غلطي او که صحیح او که هر مولا وي دې سره کار نشي چې خبره د قران ده که د حدیث ده که د مولا د جیب ده که د هر ځینه دا دین چې کوم دی دم به دین به قدرې کوي دی دا د دین به قدرې ده چې سره په یو کتاب ویلو باندې مفتی کیږي په کیسټ اورېدو باندې د علم کیږي او په یو درسونو باندې دنه شیخ القرآن جوړیږي دا خو دین به قدرې شو کنه دین دومره وړ کېږي چې معمولی خبر باندې مولا شو د صحابه سره پاسه شل شپې د رسول سره تیرې کړې او دا شل شپې هغه د خپل خزونه د کورونه د بچونه لري وګوري کوم ځکه مونږ کوم ځکه هغه چې موږ په هفته کې 1 غنټه 2 غنټې 3 غنټې درس لپاره نشي وشته چې ته موږ دې تورې نه راغله بس سم مسله تر په شو او پلاني شي تر پلاني تر خلک ته درس لراځي په کم ټیم چې پالتوي او ټیم نه لګي په کمپنی کې بهر ته نیم تل چې تکارله خوب می برابرۍ مرګري می د غب شپ د پاره په دیره کې بل څه دي چې کار راته نه پیښ شوی غم خادي به کې نه بیا راځي د رسول حکومت دې ټول کې یو مسله وا نو بیا وخه پکېږي نه بیا هغه موږ مسله حل کو نو کې بیا دا غینه بعد چې ټیم دي چې لګون ته کې ملاو شو پالتو نو بیا راځي دین نو زه دې سړي کوم چې ځان ستړی کوم اځي ځان ستړی دې سړي الله دین نور کوي د الله دین ډیر اوچت دی چې د دې قدر کې نه ته ملوي چې قدر نه کې والله کې ته ملوي شي دنیا ته وګوره دنیا شي شي دی دنیا سب حقیقت ته او سب پته شته ته معلوم دی خو د دنیا مګه ته ملوي چې مهنت پسې کوي د سپکه دنیا دا مګه ته ملوي چې کوشش کوي چې کوشش نه کوي د دنیا نه ملوي نو دا ګران دین به ته څنګه بغیر د کوشش نه بغیر مهنت نه او بغیر د اخلاص نه په دې وخت ته ملوي شي څنګه د صحابو ځستوي کو خزي پرې خو دي بچي پرې خو دي مور پرې خو خپل ملک علاقه پرې خو علم نه پر روان منګه بچي پریدو خزي پریدو منګه پریدو دا نه چې یو ځاو کې دا دغه منګه پریدو فرق دی چې هغه پریدي دین د لپاره منګه پریدو د سره لپاره د دنیا لپاره او دین د لپاره دوه قدمه چې یو ځکه درس غیله منګه نشو ورتلې الله سبحانه وتعالى په حال باندې رحم وکړي الله سبحانه وتعالى ډېر رحیم بادشاہ دی انسانان قسمه قسم کارونه کوي خو هغه په خپل رحمتونه او نعمتونه هغه راوړي
دا دین څومره بې قدري ده. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وما قدر الله حق قدري، الله چې څنګه قدر پکار دی خلکو هغه شان نه دی کړی. د هغې باوجود الله هغه نعمتونه رحمتونه په موږ راوړئ. نو موږ خو د یو نعمت حقدار نه یو، زموږ د اعمالو ته زموږ د کارونو ته چې وګورو د هغه نعمتونه خورو او د هغه رحمتونه را باندې دي او د هغه په دې نعمتونو کې چې ډوب پراته یو دننه بیا هم دا خبره نه مونږ د هغه په نعمتونو کې ډوب پراته یو د هغه دین قدر را سره نشته. د هغه په نعمتونو کې ډوب پراته یو د هغه لپاره قرباني نشي ورکول. دا دومره غټ غټ دریابونه پیدا کړي دي. دریابونو ته وګورئ اته چې د اوبس کې اته چې به کوم اوبو باندې لامبي دومره نعمتونه را کړي دي او تا ته وایي زما د یېرې نه کله کله جاړه موږ دا یو وخت ګوره هغه نشي ورکولی. د دومره غټ دریابونو ته وګورئ دومره غټ نعمتونو ته او موږ یوه اوښکه چې دا اوښکه م هغه پیدا کړې ده دا زموږ د سترګې نه ځي د الله د یېرې لپاره. مال یې را کړی بې شماره، کور یې را کړی، بچي را کړي، ښځه یې را کړې ده، روغ بدن را کړی. بیا وایي بیا الله وایي د غریبانو له به کې م ورکوئ. ښه الله ته د ځان دپاره علي نه نه وایي ځان دپاره یې نالم د غریبانو له ورکوئ. دا ستاسو ورونه دي چې دوی خوشحاله وي، دوی ستاسو ښکلی ژوند تېر کړي. هغه مال چې کوم یې موږ له را کړی دی او د ځان دپاره یې نه غواړي زموږ د مخلوق په شان وي هغو له یې ورکړي هغه موږ هغه له نه ورکړو. دا ټیم دا وخت دا عمر دا موږ له چا را کړی دا زموږ خپل دی دا الله ټیم دی که دا وخت د هغه دی دا زمانه د هغه ده او دا ژوند چې کوم موږ له را کړی دا د هغه دی. په دې ټول ژوند کې لکه اوس مالی مثال به داسې مثال الله عالم چې څومره ژوند به زموږ خو اوس مثال مالی شپېته کاله ژوند راکړو. د شپېته کاله ژوند د رب العالمین نعمت دی چې مالی راکړو. په دې شپېتو کالو کې زه لږ ټیم د هغه دین زده کولو لپاره نه وباسم. انسانه وایي دومره ټیم مې دله درکو لږ پکې مانځله نه نشته موږ مانځه ټیم نشته. ښه دومره ژوند مې دله درکو جهاد دا ګران کار دی. دومره ټیم مې دله درکو دین زده که دماغ زموږ ختم شي. خو دا که دا خبره موږ په دې کې کولی چې دا ټیم زمونږ وی دا ژوند زمونږ وی دا هر څه زمونږ وی نو بیا هم څه مزه به یې کوله چې څنګه الله موږ نه هغه شی غواړي چې هغه زمونږ خپل دی. نو ته ما ته دا ووایې انسانه په تا کې خپل څه دي یو شی ما ته څوک وښایي ځه ما ته یو شی که چا وښو نو چې بیا هغه څه وایي زه ورته تیار ما ته یو شی وښایه چې دا تا کې خپلي دا ستا یي ایسته وګور خپل نشته او دا هغه رب العالمین دپاره بیا نه ورکوو او چې مخلوق راته ووایي نو د هغه دپاره چې به ځان هم تباه کوو د دې پیسو دپاره ځان تباه کوو د دې ښځې دپاره ځان مړ کوو د دې بچو دپاره قسمه قسم محنتونه کوو د ملګري دپاره چې سر قربانوو رب العالمین دپاره بیا ډېر کم خلک به چې اوچت مؤمنان اوچت ایمان والا هغو د محنت او کوشش کوي. خبره زموږ لږه اوږده لاړه خو دا دی چې دا اهمه خبره چې څو پورې دي د دې دین دپاره ځان ستړی کړی نه وي دا دین تا ته مړاوېدی نه شي. د شپې خوب به خرابې رب العالمین سره به رابطه کې نو تا به بخي د شپې خوب به خرابې د ورځې به ځان د نعمتونو نه منع کې د اوبو نه د خوراک نه روژه به نیسي بیا به دې بخي د ګپ شپ ټیم به خرابې قرآن تلاوت به کې حدیثونه به ګوري علم به طلب کې بیا به دې بخي. په دې دواګانو باندې بخاني مخاني نه کېږي کوم چې موږ کوو صرف محض دغه به وایي چې الله ته رحم وکړو موږ نور ګوره موږ سره هېڅ هم نشته. ځان لږ ستړی کړه د شپې پاسه د ځان ستړي کولو خبره ما کوله که ځان ستړی کړه د شپې پاسه خوب خراب کړه ودرېږه رب العالمین ته به د اخرنۍ حصه کې د شپې به د اخرنۍ حصه کې او دغه ټینګ الله سبحانه کې څوک زمانه څه غواړي زور ورکړه وغواړي در کېدل که نه یې در کېدل خو چې ځان ستړی کړله نو د لمانځه نه بعد به داسې لاسونه نیولي به کړپ دې مخ له به راوچي بیا ما پسې راشي وایي شیخ صاحب دواګانې زموږ سره نه قبلېږي چې مزه یې نشته نو ستا دواګانې په هغه ټیم کې ته کې چې هغه ته قرباني به کې نه وي فالتو غونډه کې ټیم لاسونه زړه غونډه کې راوچلي کړو بس یا الله مونږ وبخې یا الله مونږ داسې دوا ته ځان لږ ستړی کړه وښیه او ښکاره کړه دا خبره چې الله زه ګوره ستا په دین باندې سخت مین یم ستا لپاره خوب څه شی دی نو دا سر ورکوم نو دا د خبرو کار نه دی دا کار د څه شي دی دا کار د عمل دی دا کار د خبرو نه دا کار د کارونو دی
پیسو پورې دې څه کړي نه وي څه نشي ملاوی دی. او دا په اردو کې مشهور متل ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. څه چې غواړي چې ستا په لاس کې راشي د هغې لپاره به څه شیطان ورکي څه به دنې ځي. پیسې دې په کار وي نو ملک دې پرېښود، پیسې دې په کار وي نو د ښځې نه لري، پیسې دې په کار وي د بچو نه لرې ناشي، پیسې دې په کار وي نو د سهار نه د ماښامه پورې سخته مزدوري کې هغه ارام او چین او سکون ته نه لاړ. علم چې غواړي ځان به ستړی کې، چې الله دې وبخي دا غواړي ځان به ستړی کې، چې جنت غواړي ځان به ستړی کې، چې الله رحمت او مهرباني غواړي ځان به ستړی کې، لکه څنګه چې د دنیا لپاره ځان ستړی کې. واضح شوه خبره؟ ځان به ستړی کوي که نه صرف دغه پالتو ټایم چې میلاو شي په هغې کې به دین زده کوو نو ګورو به. الله سبحانه وتعالی به موږ رحم وکړي. دې حدیث کې دا اولنۍ فایده ده او غټه فایده ده چې د دین دپاره به ځان ستړی کې. دویمه فایده پکې دا ده چې عالم له پکار دي چې د مخامخ خلکو د حالاتو مطابق خبرې هغو سره کوي، ځان به ننداره کوي نه چې صرف زما کار دې سره دی چې دانې راته میلاو شوې او په آخري میاشت کې ما سره تنخوا میلاو شوه خبره ختمه شوه. نه ته به دې ته ګورې چې مخامخ خلکو څه حالات دي څه نه دي. رسول الله سم دې چې هغو ته وکتو چې دا ځوانان دي بل وخت ډېرو چې د کورونه لري رسول الله سلم هغو واپس کړو. درېیمه فایده پکې دا هم دننه پرته ده چې د کور نه ډېر وخت بهر پاتې کېدنې دي په کار سره پاسې شل شپې کې رسول تېرې کړې رسول واپس کړی. ولې ځکه چې د ښځو پې حق دی، د بچو پې حق دی او د مور پلار پې حق دی او د خپل بدن پې حق دی. نو بیا د هغه ځوانانو مبارک به موږ څه ووایو چې په کلونو پراته وي. یو حدیث یاد کړی دی رسول صلی وایي چې رزق پاک رزق ګټل هم عبادت دی، پاک رزق ګټل د عبادت دی لپاره بهر پورې وځه. یو کلونو کلونو بهر پروت دي، ښځې زموږ ښه ښځې دي، بچي زموږ ښه بچي دي، هغو څه نه وه. دې کې رسول صلی سره پاس شلې شپې کسان یې واپس ولګېدل، وایي زه کورونو ته ځي واپس. درېیمه فایده پکې دا ده چې رسول صلی هغو ته نصیحتونه وکړو. یو نصیحت دا وکړو وایي کور ته لاړ شئ او خپلو خپلوانو پسې لاړ شي، خپلو بچو پسې لاړ شي. فعلموهم وادبوهم، علم ورته وښي ادب ورته وښایي، دې لپاره واپس لاړ شي. نو بهر د کور نه ډېر مه اوسېږه ځکه چې په بچو کې به دې بیا ادب نه وي، د بچو سره به دې علم نه وي، د بچو به دې تربیت نه وي. والله الله ته قسم خورم کوم خلک چې مسافري کوي په کلونو کلونو بهر پراته دي که نه بچي ګورې بې تربیته لوی شو، د بچو سره علم نشته، بچي احترام نه پیژني، بچي دین نه پیژني. او ډېر کوم خلک وایي چې د بهر نه مله د بچو د بهر نه څنګه خیال ساتلی کېږي، دا هم ګران کار دی. د خپل پلار کور کې نه مور غریبه څه کولی شي، یا روح خو داسې روح نه وي څنګه چې د پلار او بیا له چې لرې سړی تره ماما کاکا هغه کوم ځای کې داسې دغه کولی شي لکه څنګه چې پلار کوي. رسول الله لاړ شي او خپلو بچو ته تعلیم ورکړي. تاسو چې دلته ناست تاسو بچو ته به څوک خبرې ښیي؟ دا به یو فایده دی نه پرته ده چې د خپلو بچو د تربیت سوچ وکړي. بله فایده پکې دا پرته چې خپلو بچو د دین وښایي او ادب ورته وښایي. ته نه ویلي چې تاسو لاړ شئ هغو ته د دنیا مسلې وښایي. د دنیا مسایل دا خو معلومه واضح دي، خو غټه مسله دا ده چې تاسو هغو ته دین او ادب وښایي. نو دا بچي به ستا دپاره بیا یو ذریعه شي جنت ته راتلو، دا به یو ذریعه جوړه شي. لکه رسول صلی چې حدیث کوي چې څوک په خپل بچي باندې قرآن یاد کړي د قیامت په ورځ به مور پلار ته تاج په سر کړي، الله سبحانه وتعالی به دغه مور پلار ته تاج په سر کوي. دا څومره اوچت نعمت دی صرف په قرآن یادولو سره. خلک چې سړی په خپل بچي باندې پوره علم وکړي او عالم ترې جوړ کړي، د څو پورې چې دا بچی د دین خبره کوي د مور پلار به بالکل شریک دی لکه څنګه چې هغه ته اجر ملوي. ځکه یو حدیث کې راځي چې څوک چاته قرآن وښایي یو آیت ورته وښایي نو دې سړي ته به د دې آیت ثواب د هغه وخته پورې ملاویږي. رسول صلی الله معتولیت چې څو پورې دا آیت خلک وایي چې څو پورې دا آیت ویلی کېږي دې ثواب به دغه سړي ته ملاویږي چا چې ښوولی دغه مور پلار
چې خپل بچی صحیح تربیت ورکړي، دینی تربیت ورکړي، دین ورته وښیي، الله ورته وښیي، پیغمبر ورته وښیي، تر څو پورې چې دا بچی په دې دین عمل کوي او نورو ته ښیي، بیا په هغو عمل کوي، بیا هغه نورو ته ښیي، بیا په هغو عمل کوي، تاسو اندازه لګولی شئ چې دوی ته به څومره ثواب میلاوي. کوشش کوي چې خپل بچو ته دینی تربیت ورکړي. بیا رسول الله ته دا نصیحت کړی چې صلو کما رأیتمونی اصلی، تاسو به داسې لمونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو زه په منځه باندې لیدلی یم. اوس به د دې جملې چې کوم فواید دي هغه به په اختصار سره بیان کړو. رسول صلی الله علیه وسلم چې تعلیم ورکو د صحابو ته به په دوه طریقو ورکو، یو په وینا او بل په فعل. وینا یعنی هغه کس چې جمعه ته دنه راغی، نو حدیث موږ مخکې شرح کړی راغی جمعه ته ومونځ یو کو په منځ کې اطمینان نه و چې رسول به واپس راغی، رسول هم واپس کو، بیا راغی بیا واپس کو، بیا راغی بیا رسول الله مال نه راځي دغه مال راځي. رسول هم هغه ته وخو چې کله منځره پاسي منځي راځي نو خصيه او دسمو کې به قبلې ته مخ کې به دسو کې ودی الى اخر الحديث. نو دا د سم تعلیم ورکو دا عمل وینا دیسی دا وینا دیسی که دوی تاوی دیسی وکوی لکه څنګه چې تاسو زلی دلی دوی تاوی تعلیم خوا پا عمل بانی خبدیت مانو که کم طریقه دی را سر کئی عمل بانی چی کم عملی طریقه چی کمی دا دی وینا نزیاد اثر لري. رسول الله چې څنګه موږ کړی دی اوس هغه ته به ګوري موږ رکوع دي سي سجده دي سي خبر رسول الله یو کس ته چې رکوع به دي سي لګي چې مطمئن شي، سجده دي سي لګي چې مطمئن شي. صحیح دی دا تعلیم او طریقه ده، او چې دا کس په خپل رسول الله ته ګوري چې هغه څنګه سجده کوي، څنګه رکوع کوي، دا ډیر اثر کوي. نو دا فائدہ په دې حدیث کې ده نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم خو دوه طریقې وي، خپل بچو ته هم دې طریقه ښه خپل بچی نه خپل بچو ته د وینا نه زیات د دوه قسم تعلیم ورکوا. په وینا ګورډي اثر نه کیته دي چې ټلیفون کې دا وته وي دا وته وي دا ګور اثر نه کوي. چې ته څنګه څه کې دي چې واغ کوي، نو کوشش کوو چې تا نه چې غلط کار ونه شي. او د بچو ته دا وایي چې څه کوم دي چې کوي، او چې پلار کور کې نهسته او ټلیفون وته راغی بهر ازیته موبایل اوچت کوي چې د څوک د پلان وته چې نشته. دا اوس دم تعلیم ورکو په عملی طریقې سره. د څه تعلیم ورکو؟ د درو اثر کې دا ډېر زیات اثر کې. پلار به زیو مخکې لګي د پونه کول او کړي نو سوار لګي. دا تعلیم ورکې د څه په عملی طریقې باندې چې دې بکې پلار بهر ته بازار ته وته د بچو سره په منځ کې پریټ باندې اچا سره وران شو او هغه ته د مور خور کنځلي وکړي. د عملی طریقې د خپل بچو ته د خی خپل خزه باندې گزار وکړو او هغه ته د مور کنځلي وکړو، هغه ته د پلار کنځلي وکړو، خاندانی یاد کو ته د خپل بچو له عملی ډیر مزیدار تربیت ورکو. هغه تربیت ته کنځلو او د وهلو او د دروغو غلا کوي، په دروغ مال خوري، بچیو ته ګوره ټول هغه زده کوي. خو پلار دې خسره دی، نیک انسان دی، جوات پاول سب کې نه شي. کدا پلار سبال ژوندې یو کمړي خدای زوی به دی ورني سب کې نه شي. تی جوړوي زما پلار دې شي کړی تزوی دا ماشومان ګوره زیات دې پلار خبره کې د مور خبره کې ته ولې دا کار دي چې وي زما پلار هم دي شي کې او زما مور هم دي شي کې. ستاسو بچي ستاسو دومره تقلید کوي او ستاسو دومره تابعداري کوي چې سحر چې تر پاسي بوټان په خو کې مزدوري لچيږي. عامه طریقه بوټان په خو کې به لګړی چې بین ورول جیب کې واچي به بهر ته وځي. ته چې کله ودشي مستاده ماشوم بچي دغه بوټان په خو کې د چې بین په جیب کې اخوتي او کور کې کته جو برېسي شي چلې دوی کې ماشوم ګوره 2 کالو 3 کالو ماشوم خبر ځکه دا ماشوم خبر نه کوي چې دماغ صحیح کار کوي. دغه د بوزي کې ولې ته دومره بوټانه چوری ولې ته دومره درنی چې بین په جیب کې ځواب لارون دي چې بابا یا پاپا غم دي شي کې دا دومره کارونه چې سړی کوي، دروغ وایي، دوکې ورکوي، په کور کې ډیش پرو دي، فلمونه ګوري، سندرې ګیره خري، نسوار لګي سیټ چې دینه باغ سره هغه باندې اثر نه کیږي کولی لازم به اثر کیږي.
بله فائده په دې حدیث کې دا ده چې د ښځې او د سړي په منځ کې فرق نشته. رسول صلی الله علیه وسلم اوس دولیږي خپل کورونو ته، نو په کور کې دنه ښځې که نه دي چې کور نشي چې ښځه پکې نه نو په کار خو دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم دوی راغلي دې لپاره چې دین زده کړي که نه، نو رسول صلی الله علیه وسلم په کار چې خبرو ته ښه واضح کړي نوي کسان دي دین زمانه زده کو، نو چې دا مسله ته مو خیم چې ګورې موږ به داسې کوو لکه څنګه چې تاسو زه لیدلم، خو ښځو ته به ووایي چې داسې به کوئ داسې به کوئ داسې به کوئ. د ښځو به دوه درې مسلې پکې ځان سره یادې ساتي، دا به خپلو ښځو ته وایي داسې ورته ونه وي، خو داسې ورته ووایي وایي لاړ شئ او څه چې تاسو زمانې زده کړي دي او په کوم چې تاسو زه لیدلم دغه خپلو بچو ته وښایئ. او رسول صلی الله علیه وسلم سړی دی، هغه لاس په سینې له پاسه ایږدي، هغه چې کله تکبیر کوي لاسونه چې دی د اوږو پورې یا غوږونو ته نږدې کوي، سجده د عام سجده لګوي ځان په ځمکه پورې چې رنګ خلوي نه، او دا ټول ډېرې مسلې دي دا ټولې به دقه شان کوي. نو دا پکې فایده پرته چې د ښځې او د سړي په منځ کې فرق نشته، هېڅ فرق نشته. ما د یو مولا تقریر اورېدو په پاکستان کې، پنجابی دی، وی ما سره یو کس ملو شو غیر مقلدو او ناسو دلاندې ټول عوام، او دا بعض عوام ټول نه بعض عوام داسې کل بهایم د څاروو په شاني پټې غاړې ته اچولي د مولیانو له لاس کې ورکړي دا پټې، وی چې کوم ځای ته تاوی تاوهی او څوک پکې شړنګ نشي کولی. وی ما ته وی چې د ښځې او د سړي په منځ کې فرق شته څه؟ وی ما ته وی چې ته څه وی؟ وی ما چې ته څه وی؟ هغه ما ته وی چې فرق نشته. نو ما ورته وی چې بیا ستا د خور د جومات ته ولې نه راځي منزله؟ دې سړو په دې صفونو کې به ودرېږي، خپه به د خپې سره لګي، اوږه به د اوږې سره لګي. او بیا ورته ما ووایي چې ستا د مور ولې جومات ته نه راځي چې بانګ ووایي؟ او بیا ورته ما ووایي چې ستا د ښځه چې دی دا ولې پرتوګ د ګېټونو بره نه ساتي او منزله دې راشي موږ سره دې ودرېږي. دا خبرې کوري څه خیال یې جیلان د خلکو به ویلي چې مولوي صاحب تاسې ګډې وړې وې؟ نه، هغه وایي سبحان الله څومره زبردست دلایل مولوي صاحب لګیا دی ورکوي. په دغه ټایم کې یو خیر انسان نه و چې یو ووایي که نه معمولي خیر پسې پسې دی چې تاسې ګډې وړې وې. موږ دا وایو په منځ کې چې کوم دنه افعال دي په دې کې ښځې او سړي په منځ کې هېڅ فرق نشته. بعض داسې خبرې چې هغه خارجي مسلې دي د منځه، اوس لوپټه ته وهل شو، سر پټول شو، دا د منځ داخلي مسله خو نه ده، خارجي مسله چې ښځه به لازم ښځه به د دې پورې لازم ځان پټوي په منځ کې، دا خو داخلي مسله خو نه چې منځ کې دننه د تعلق ساتي. لکه داسې ووایي سړو دپاره صف برابرول دا د منځه په شرطونو کې دی، شرطونو کې چې څوک صف برابر نه کړي مونځ نه کېږي، شرطونو کې خو نه دی که ښه تعلق یې د منځه سره شتي خو دننه پکې نه دی، تعلق خارجي تعلق دی. لکه اوس یو سړی مونځ وکړي او صف قصدن عمدن نه برابروي، نو د مونځ وشو سره د ګناه او داسې نورې ډېرې مسلې دي. نو په دغه ټیم کې څوک نه چې د مولوي صاحب دا جواب که څوک ته دا خبره وکړي نو هغه له دا جواب ورکوي چې بعض مسلې دي چې هغه د منځ سره تعلق ساتي خو د بهر نه، بعض مسلې دي چې د عبادت کې دن نه دي، د عبادت کې دن نه د هغې طریقه په دې کې څه فرق نشته ښځې او د سړي په منځ کې. بله فایده په دې حدیث کې دا ده چې پوره مونځ د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ دی. که ته پوره مونځ زده کول غواړې د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ به زده کړې. په دې کې رد دی په خلکو باندې چې وایي زموږ په مذهب کې داسې د فلاني مذهب کې داسې د مونږ مولوي صاحب دا وایي فلاني مولوي صاحب دا وایي. نه ته به دې ته نه ګورې، ته به ګورې څه ته چې رسول صلی الله علیه وسلم څه کړي دي، په دغه یو مقصد. او رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي داسې مونځ کوي لکه څنګه چې تاسو لیدلی. بیا صحابو موږ ته هغه مونځ را نقل کړی دی که نه کوم چې هغو رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی، نو چې هغه مونځ موږ ته را ورسېدو کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی، بس پای کې دا مجال دی بیا چې مسلمان نشته چې هغه دې بیا دا ووایي چې نو زموږ مولوي صاحب خو داسې وایي او زموږ په مذهب کې خو داسې او فلاني کتاب کې خو داسې، چې بس د رسول صلی الله علیه وسلم خبره را ورسېده پوره مونځ د هغه مونځ دی. بله فایده پکې دا ده چې د دې منځه اهتمام د شریعت څومره کړی. دا مونځ
جبريل عليه السلام د الله له طرف نه راوړی نو جبريل عليه السلام ته دا طریقه چا خوري ده الله سبحانه وتعالى د جبريل عليه السلام د زمکه تر غله د رسول صلی الله علیه وسلم له امامتي ور کړي او رسول هم په موږ کړي نبی رسول صلی الله علیه وسلم د جبريل عليه السلام نه د موږ ذکر بیا رسول صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویلي وي تاسو به دې څه کوی لکه څنګه چې تاسو زلی دلایمه نبی صحابو د امت ته د موږ را پیښ کړي مګر دې منځه هغه سلسله ده دي دې منځه سلسله ده د بعض کسان څه وي په منځ کې رفع الیدین کول منسوخ دي صحیح موږ عجیب خبره کوي موږ دا سره عجیب خبره کوي د دې مسلې سند چې رب العالمین ته رسی هغه عرش ته سند رسی او دې څه وي یا منسوخ ته نموز رسول هم د چا نه ذکر کړي جبريل نه جبريل الله سبحانه وتعالى ګورګه منسوخ دي څه دا ټول د مجبوري د دین چې لکه د مذهب کې نشتی پلاني کې نشتی حالانکه رسول سم وي څنګه مونږ چې ما کړی د قشان کوي کستا ایمان پر رسول سم باندې مضبوطي او ته یقینا خپل امام غني یقینا ته خپل مشر غني خپل پیغمبري غني نته موږ بالکل اقشان کې لکه څنګه چا کړی بل فائدې به کې دا چې کله چې انسان موږ کوي او مخ ته بل څوک ولاړی او په دې منځ کې داغه منځ ته خیال کوي چې دې څنګه موږ کوي او طریقه دې ځکه نو بده کې څه حرج نشتی ځکه چې رسول الله دې څه موږ کوي لکه څنګه چې تاسو په منځ کې دلې ما یعنی دې صحابو په دې منځ کې د خپل منځ کې د رسول الله منځ ته سوچ کړی دا فائدہ به کې نه پرته ده بل فائدہ به کې دا چې کله سړی موږ کوي دا خو په دې کې چې الله لپاره کو سره د دې نیت چې زه د موږ کومه چې د پلانې زمانه د موږ زده کی نو دا نیت څه اثر نه کوي یعنی د بس د موږ باطل شو په دې نیت باندې عمل کول چې د بل رنه زده کی دغه څه حرج نشته ورسره موږ کوي الله لپاره کې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سره د دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دام وي په ځکه کې شتي چې د صحابه زمانه د موږ دي زمانه د موږ زده کوي اخرنی فائدو به کې ډول وګر کو فائدې به دي ډېرې زیاتې دي چې انسان د خپل عمل صفت کولای شي چې کله به مصلحتي او ریاکاری په ځل کې نه لکه یوسف علی السلام چې خپل ځان مبارک ویل انی حفیظ علیم زه حفاظت کوون کېما امانتدار انسان ما علیم په انسان مصلحت پکې دی چې دته د خزانه پاتې شي نو د بدایي چې د علاقې خیال بسید مصلحت ته پکې او ریاکاری هغه کینو د رسول الله وی دي چې موږ کولی چې تاسو زری د مطلب چې زما موږ کامل موږ دی ټول موږ رسول الله وی زما د موږ دی تبریږي اخرنی فائدہ دا غوړه به چې کوم حدیث دی دو حديثون يذهب والو وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومي رواه البخاري فحديث عمران بن حسين رضي الله عنه عمران بن حسين رضي الله عنه لا جوړ شوی پیرو د بواسیر بیماری په لګیدل د بواسیر بیماری دا معلومه او مشهور بیماری د الله سبحانه وتعالى د موږ ساتي ډېر تکلیف پکې انسان ته ملایي ډېر تکلیف انسان ته ملایي خاص کر پلاس تبانی اولاد کوم تکلیف دی په ملاس ته کوم تکلیف نه تکلیف وته ډېر زیات نه عمران بن حسین رضی الله عنه چې کله دا مرز راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم وی موز همیشه په ولاړه کوا او دا مسله رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرض منځ بیانې نه پلونه ځکه چې نفل مبارک او مخ کې یو حدیث راشي نفل موز کې ودرېدل لازم نه دي خو غوړه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي هغه د عمران بن حسین رضی الله حدیث ته چې څوک په نفل موزونو کې کېناستو نو زه به ولاړی د موز نیم ثواب ملوي نیم ثواب په اندازه باندې د ثواب ملوي
دی چې بملاسته وکړي د هغه ته بیا دغې نیمې هغه ثواب میلاوي. نو په ولاړ باندې نفل لمونځ کول غوره دی، که څوک یې په ناسته وکړي نو لمونځ یې کېږي بغیر ضرورت نه. خو فرضي لمونځ چې ودرېدی شي نو په ناسته نه کې، او که چا په ناسته وکړو نو لمونځ یې ونه شو، دا لمونځ بیا په دویم پېره کوي. نو ما ته رسول صلی چې په ولاړه لمونځ کوه، خو که په ولاړه نه شي کولی نو په ناسته یې کوه، او که په ناسته هم نه شي کولی نو بیا په یو اړخ باندې سمله، په یو طرف باندې سمله. او که دغه نه شي کولی نو بیا اشاره کوه فاومي. دې حدیث کې ډېرې مسلې دي. اولنۍ مسله پکې دا ده چې په فرض لمانځه کې ودرېده لازم دي. یو هغه سړی دی چې بالکل نشي ودرېدی، هغه جدا مسله، بالکل نشي قطعا نشي ودرېدی. یو هغه سړی چې ودرېدی شي خو چې امسا یې ځان سره نیولي. یو هغه سړی دی چې ودرېدی شي خو چې په دیوال لاس نه یې ایښودی، یا دیوال ته یې داسې د اوږنې اړم کړي، نو دی معذوره دی. دته موږ سوی چې په ناسته لمونځ وکړه، چې دغه نشي ودرېدی بغیر د امسا نه او بغیر د دیوال نه دی نشي ودرېدی. څه وایي تاسو؟ معذوره ولي رسول الله سلام په حدیث کې وایي چې په ولاړه لمونځ کې مطلب دا چې څو پورې ستا طاقت یې په ولاړه باندې د لمونځ کولو ته په ولاړه لمونځ کې. نو کوم سړی چې نشي ودرېدی الا دا چې امسا ځان سره ونیسي نو امسا به نیسي. یو سړی به نشي ودرېدی چې څو پورې د اوږه دیوال ته نه اړم کړي نو اوږه به دیوال ته اړوي. خو بعض کسان دي چې امسا ونیسي هم نشي ودرېدی. موږ ودې چې یو سړی باندې چې مرض دی چې اوس لکه د ملا مرض دی، د ملا اپریشن یې وکړو، دې که امسا ولور کې هم نشي ودرېدی، که دیوال ته ودرې هم نشي ودرېدی. نو د حدیث کې اولنۍ فایده ده چې قدر استطاعت چې څومره په انسان کې طاقت وي دومره به هغه کوشش کوي د ودرېدو. ښه که نشي ودرېدی نو بیا به په ناسته باندې لمونځ کوي. فإن لم تستطع فقاعده، نو بیا به په ناسته باندې لمونځ کوي. خو سوال دا پیدا کېږي بعض کسان دي چې په املا کې لږ معمولي غونته کې ډړي، او دا صحیح خبره چې هغه موږ داسې نه شي ویلی چې هغه بالکل نه شي ودرېدی، ودرېدی شي خو تکلیف به وي. په دې سړي ورک ته څه وایي؟ په ناسته لمونځ کوي دا خو ودرېدی شي. چې عادت نه دې کې د ضابط یاد ساتئ چې هر هغه مرض چې یا تکلیف چې د هغې سره انسان ودرېدی شي خو دا تکلیف او مسله ورته دومره چې په خپل منځه باندې نه پوهېږي. یو سړی ودرېدی شي خو تکلیف به پرې دومره وي چې دی به د خپل منځه خشوع، اطمینان، سکون هېڅ به پکې هم نه وي. نو مونږ وایو اصل په منځه کې خشوع سکون دی، چې خشوع سکون پکې نه وي نو دا لمونځ ته لمونځ شي. نو دی بیا په دې حال کې بیا کېناستی شي، بلکې کیني به. یو سړی دی معمولي غونته کې تکلیف دی، چې خپل لږ درد راغلی، دا بعض کسانو دا مسلې لږ اساني کړي. معمولي غونته کې تکلیف دی چې هغه په ده باندې دومره اثر نه کړي، خو په ناسته لمونځ کې شي چې زما به د خپل کې لږ غونته کې درد، خو که دا درد دي شي چې د لمونځ د ده نه ګډوډ کوي، خشوع، سکون، اطمینان هر څه ته ځي، نو په ناسته لمونځ کولی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې په ولاړې نه شي کولی نو بیا به په ناسته باندې کې. ښه په ناسته باندې لمونځ کې کیني به څنګه؟ یو خو دې چې کېناستی لکه د انسان چې د دوه سجدو په دې منځ کې کیني، افتراش ورته یا دې لنډه قاعده کې کیني. د عامه طریقه چې کومه د ناستې ده، یو هغه طریقه ده کوم چې په دې اخرنۍ قاعده کې خلک کوي تورک، 3 رکعته مونځ، 4 رکعته مونځ، یو خپلې بلې نه وباسي لاندې، ګس خپه د دې ښۍ نه لاندې وباسي. د تورک طریقه دی، یو دا دوه شوې. یو درېیمه دا طریقه ده چې انسان څلور ګوټه کیني، په عربۍ کې ورته
تربع وي صدرګوټه کې ناشته یعنی د خپل ورنان خواره کی او بیا د پندې خپل راماتی کی نو دا یو ګس پندې د خیلاندې کی او دا بل دا خیجه د ګس لاندې کی کله چې عام داخله کې نه کسان چې دا مرګره ناشته دا مرګره ناشته دا دغه طریقه کینی وسنګ په دې دغه طریقه وکینی څنګه حدیث کې راځي اشاره حدیث ته ورایت النبي صلی الله علیه وسلم يصلي متربعا ما په رسول الله دلته په دې طریقه باندې الناس ودرې دې نشو او خبر اولاد له رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی یعنی درس رسول الله په ناس موږ کوم په دغه طریقه به کې ناس نو کینی و دغه شان خدای مسلو سره دې ساتي ګوري چې یو سره په منځ کې ودرې دې نشي رکوع کولای شي دې بل رکوع کوي کنه نکي به ځکه چې رسول په حدیث کې اذا امرتكم بامر کله چې تاسو خبر امر وکم فاتوا منه ما استطعتم څومره چې تاسو به کولای شي په هغه به عمل کوئ څومره چې تاسو کولای شي نو دا سره ودرې دې نشي دا خو دې ساقط شو کیږي رکوع کولای شي کنه رسول الله دومره کوي چې څومره تاسو طاقت دی رکوع طاقت شته نو رکوع له پاسي رکوع وکړي بس کسان تاسو دې به کرسي مونږ کوي پلاش چې کله د رکوع وخرای شي بیا ودرېږي رکوع کی دا صحیح طریقه ده یو سره سجده کولای شي نور چې دې رکوع سر نشي کته کولای رکوع نه پاسې دی شي نه عام دغه کې ودرېږي خدای دې سجده کولای شي دې به کې د تکلیف نه د سجده وکړي دا فائدہ به کې یو مسله به ځان سره یاد ساتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خچ په ناشته باندې سره موږ کې د رکوع سجده دغه طریقه ده کوم چې موږ کولای شو نو به کوي صحیح او کني شي کولای نو به اشاره کوي ایما دې چې رکوع د پر بسر د ټیټ کی ځان بر ټیټ کی او سجدي له به ځان دغینه زیات ټیټ کی اثر بخکه تبوزي دا طریقه ده فإن لم تستطع فعلى جنب رسول الله کې دې نشي کولای نبی په وړخ باندې وسملې یو طرف پسملې دا خلق دودي خي او غس مې دې کې حدیث نه راغلی چې خي لازم دی کې غس لازم خو دې کې شک نشي چې خي طرف د غس نه وره دې خي طرف پسم خچې دې خي طرف سملې دې به څنګه چل کې دې رکوع دې شي دې چې په قبله بلاني څه بلاري شي قبلی د لازم مخکی کنه او قبلی د مخکول دری چې د خپل بوت راځي اوس قبلی د غزي کړه یو سره دلته پریوتو او په خې طرف باندې پریوتو دي نو مخ بیا طرف ته راځي خپل کې چته راځي خپل چته راځي کوم طرف ته مخ ده خو قبلی د مخ قبلی د لازم راځي خلک مسله دا ته وښکو چې رکوع سجده بسنګ کوي اقا ایماغ طریقه بکی اشاره بکی خطا دغم نیشی کوله پسیر بامی سملاستنی بیا با خصیی سیده سملی ایسان چه عام طریقه بانی سره سملی نشیده بسملی او دغه اشاره بکی ایما او کدام نیشی کوله اشاره بلکل نیشی کوله زا سر د سر قوله نشی نو بعض علماء چې بیا په سترګو باندې موږ کې سترګې باندې کې چې رکوع کړه به چې کولاو کې چې را پاسه په دې باندې دلیل له حدیث دی خو هغه کمزور حدیث صحیح نه دی دا مسله صحیح نه ده بعض عوامو کې دا مسله مشهور به په ګوت به اشاره باندې موږ کې ګوت به اشاره چې رکوع لاره سره پاسه سجده لاره سره پاسه په دې خو د سره ضعیف حدیث پم نشته بیا سره چې کله دغه ایمان طاقت پکې نه نو بیا به پزړو په ارادي سره موږ کې پروت بکټ کې او سوره فاتحه وي سورتي وي بس بیا به اراده پزړ کې به نیتو کې پزړ کې به دا وي چې زو سره کول راځي به سبحان رب العظیم بیا پزړ کې ځره پاسه بیا پزړ کې ځره لاړم سجده بیا پزړ کې ځره پاسه دا طریقه ده په دې کې دا غټه فائدہ ده ګورې چې د ساتي چې موږ ګورې په یو حال کې نه ساقيتي شریعت که
کته چې ما کې دا مسله دی هغه دې شي کو کته ما کې دا مسله هغه دې شي کو کته ما کې دا مسله هغه دې شي کو دلیل د منځب اهمیت باندې چې موږ څومره اوچت عبادت ته چې کله د کافرانو سره لګي کنه په میدان جنگ کې او سرونه الوزیر خلکو ویني توي او خلک به کې مړ کیږي سم یو دغه حل جوړ جنگ تاسو په دې څنګه نه دی په دې منځ کې مونږ کې جنگ په حالت کې ګوره مونږ دته پر خوده نشي د یو ډیر اوچت عبادت ته او دا حدیث په دې باندې دلیل لچې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم یو ځکه د عمران بن حسین ته دا ونی په بولاړې کو بولاړې په ناس ته په ناس نشي کول نه بیا په وړخ باندې سم لکه دغه نشي کول نو به ما کو د دې څه ویلې چې کله نشي کول به مې کول چې بالکل نشي کوله نو مې کو ته حج ته وګوره حج اوچت عبادت ته رکن دی خو چې طاقت نه دی کول بیا دسه مې کو روزه ده یو انسان دې د عمر ته رسیدلې دی چې بالکل روزي نشي نه یو کس په دې مرض کې مبتلا دی ولعیاذ بالله چې هغه شفا وته نه ملوي نو شریعت دې د مسکین له خوراک ورکړي او د روزي دې نه نیسي خو موږ په یو حال کې نساقطيږي د دې خیال کوي او د دې منځه حفاظت کوي یوازې ګوري په ناسته باندې موږ کول یا په ملاسته دا وزر سیب دې لپاره نه چې انسان نه جوړي بس اوس یو سره جیل کې دی او د جیل دا چې دومره چیت ته چې څوک باندې جیلونه دي چې الله سبحانه وتعالی دې هر مسلمان د جیل نه لري ساتي او کوم زموږونه چې جیلونو کې الله دې غوي مسلې اساني کې الله دې خپل کورونو ته خپل بچو ته روغ رمټ راورسي بعض جیلونه دي چې هغه کې د قیدل دي سزا ورکړي چې صرف د په دغه جیل کې کېناستې شي بس هغه کې نو درې دي شو نه سملاستې شي نو په دغه ټینګون دی په ناستې مونږ کې دا باندې چې په حدیث کې خو رسول الله عمران بن حسین ته بدیو چې جنا جوړو نه چې نشي ودرې هغه د بیماری دراسه کې د بل مسله نو اوس کشته کې یا جاز کې ته د ودرې دوه زینې ملي د منځ ټیم د بارتم کې په ناستې باندې جلې مونږ کولای شي دا یو چې کوم حدیث ته اخرنه حدیث مونږ سره وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة بها فرمى وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك رواه البيهقي جابر بنوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری و مریض پسې تلو لاغه مریض ځان ته بالغ یې خو دو او په دې بالغ به سجده لګوله په دې سر لګاو نو رسول الله دغه نه بالغ وغه غزاري کو او ته په دې ځمکه باندې مونږ په ځمکه سجده لګاو صحیح موږ کو او کله چې نشي کولای نو بیا ایما کوا او ایما موږ مخکې طریقه بیان کړه جاسد او رسول الله وجعل سجودك اخفض من ركوعك نو به چې دې سجدي ته راټیټيږي نو دې رکوع نه وزيت راټیټ شي دې حدیث کې دوه مسلې دا بیان کو اولنې مسله دا چې د بیمار تپوس کول د مؤمن اخلاق او د مؤمن شان کله استخپلو کو پر دی چې ته بده چې پلانې مریض دی بیمار دی هغه تپوس کول دا ډېر اوچت عمل دی رسول الله په حدیث کوي وکړي چې انسان د بیمار تپوس لاړ شي نو چې څو پورې دی دغه پرې تپوس کی او غسر نه شي نو د جنت په باغچو کې ناشته او دغه نزل میوي شو کوي ډېر اوچت فضیلت دی صرف په دې فضیلت نه ولا مخکې رسول سموي او ملائک د دې لپاره دعا کوي چې الله دې وبخا او حدیث کې راځي چې قیامت پر ورځ به الله یو انسان ته دې شي وي اې د ادم بچیا زنا جوړو متزمه ته پوښتنه نه راغلي دا غو دي چې رب العالمین پتا څه بیماری نه راځي نه الله وو ته وی چې زما پلانې بندنه جوړو نو کته داغه ته پوسه ترې نو زبدي الته مونډلې وي مطلب دا دی چې ته داغه ته پوسه ترې وي نو زما رضا او زما رحم او زما مهرباني او نعمتونه او ثواب او اجر دا بدل ما درکړې وي د بیمار ته پوس کول
نو سبا ارمانو کله کله په سو اخلاقو پسې په سو بعضې خویونه دي چې انسان پسې ارمان سي کولی شي نو سبا داسې حالات دي چې د کټ په خوا کې چې کوم ګاونډي په دې بل کټ کې غریب ناجوړه پروت وي خو څوک یې تپوس نه کوي ولې که تپوس دې وکړو نو بیا به هسپتال ته وړم ګوره راځي او که هسپتال ته دې ویوړ نه بیا کېدای شي پیسې ورکول پکې راشي او چې پیسې دې ورکړه دا خو تباهي ده بس بیا غریبانان شو لوږې نه مړه شو ډېر کم خلک وایي چې الله سبحانه تعالی په رحم کړی دا صفت په هغو کې د بیمار تپوس کول دا یو فایده دې کې ده ډېرو فایده په دې کې دا دی چې بچا کې دې غلط کار ولید ډایرکټ به ورته وایي چې دا کار غلط دی دا بعض کسان داسې وایي او خاص کر زموږ د هغه تبلیغیان وروڼه کوم چې ریون سره تعلق ساتي هغو دا وایي چې سړي ته به صرف د ښه کار وایي دا غلط کار دی په خپله پرېږدي دې کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته خبرو وکړه کومه چې پکار وه خو د هغې سره سره بالغ یې ته واغېستو ګزارې کړو په کوم ځای کې چې غلط کار ووینې که ستا په زړه کې ایمان او غیرت وي الله سبحانه تعالی دپاره د هغه دین دپاره د هغه د پیغمبر دپاره نو ته به په غلط کار باندې رد کې خو دا راته ووایم چې رد دپاره هم یو طریقه ده ښکلي اخلاق حکمت ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة په ښه طریقه باندې انسان له دعوت ورکړي په بدو اخلاق باندې دعوت نه ورکړي او د هغې نه بعد پکې دا مسله ده چې دې کس په دې بالغ باندې به سجده لګولو دی ځان ته مخې ته ایښودو دا هغه کوشش کړی دی هغه دا سوچ کړی چې سجده خو نشم لګولی په ځمکه نو بس دا بالغ به پوره چې په دې به سجده لګو تاسو ویلي په دې ملک کې بعض جوماتونو کې داسې کرسۍ چې هغې ته مخې ته یو لرګی لګېدلی په جوماتونو کې پرتې نو کله چې یې سجده کوي نو سر به تندی په کوم ځای لګي هغه به په دغه لرګي باندې لګوي دا دغه مثال دی لکه څنګه چې دې صحابي ځان ته بالغ ایښودی نو دا غلطه طریقه ده چې نشي کولی بس به یې ما کوه خو دې طریقې ته به ضرورت نشته اول کوشش به دا کوې چې ته سجده ورکړې په ځمکه باندې عامه څنګه چې طریقه ده که داسې نشي کولی نو بیا به اشاره او ایما کوې چې رکوع دپاره به لږ ټیټېږي او بیا به د سجدې دپاره د هغې نه لږ زیات ټیټ شي دا طریقه ده خو دغه طریقه به کې نشته چې ځان ته مخ ته لرګی کېدي یا ځان ته مخ ته چې دی بالغ کېدي دا غلطه طریقه ده او دا فایده به کې یاد ساتئ ځکه چې دا مسله ده د هغه کسانو روانه ده کوم چې بیماراني د دې بیمار دپاره دا یو څه مراعات دي او دا صرف د بیمار دپاره نه موږ ووایو چې لکه دا چې چا کې طاقت نه دی دی هغه په هره طریقه وي خو دا مسله ځای ساتي چې کله یو انسان بیمار شي او دې درجې ته راورسي چې اودس نشي کولی ځان د پلیتوالي نه نشي ساتلی یا د بس سپینګیري به د کورونو کې پراته وي الله سبحانه تعالی دې د مسلمانانو مریضانو له شفا ورکړي داسې مرضونه پرې راغلي چې غریبان د کټ اړقېدې نه شي کور کې څوک نه وي دغه شان پروت وي او دا مونځونه ټیمونه پیاوړي دی به څه کوي په کوم حال چې پروت په هغه حال به مونځ کوي بغیر د اودس نه بغیر د پلیتوالي د پاکوالي نه دا مونځ به دی په دغه حال باندې کوي ځکه چې الله فتقوا الله ما استطعتم نو الله دومره ورګي څومره ستاسو طاقت او دغه طاقت نو طاقت په کې نشته بیا چې کله ورسته سوکرالو او د لپاره د اودس وبم راوړی شي او د اودس کې مرسته کوي نو دی به د مونځ بیا کوي که نه بیا به نه کوي په کوم ټایم کې چې دی د مونځ کو د صحیح مونځ کړی نو بیا به دویم پرې ولي کوي په دویم پرې کولو ته ضرورت نشي دغه شان مریض له دا هم جایز دي چې مونځ کولو که ډېر ګران شي یو نیم مریض ته نو دې دوه مونځونه یو ځای کولی شي دوه مونځونه یو ځای کولی شي لکه اوس داسې مریضان د خاص کر چې خطرناکې بیماریانې پي یا عمر ډېر زیات وي نو دې دومره کمزوري چې هغه مونځ هم د ډېر په مشکله باندې هغه الفاظ نشي ویلی هغه نشي ویلی نو د هغې نه ښه دا دی چې دې دوه مونځونه په یو ټایم کوي نو تکلیف ورته ډېر نه میلاوي ماسپښین او مازدیګر او ماښام او ماسخوتن
کله جمع تقدیم کې او جمع تاخير کې د خپل مرزي ده کله ماسپخین سره مازیګر کې کنه د مازیګر سره ماسپخین کې او کله ماخام سره ماسوتن کې او کله ماسوتن سره ماخام کې هغه دوه د لپاره جایز دي. او په دې تیر شو حدیثونو کې یو دا مسله رانیې رشوه زمونږ عام د پښتنو په جبه دای چې کړو ته منځ راځي زمو جامع سي دي جامع بیل ماجي جامع خو دې एकदम اچانک د چانه بیل ماجي کې الا د چې په چا باندې شي بیماری راځي او دا مسله دي زنانو تر اتلی شي سړی څنګه کړم چې ته راځم یره زما د جامع لګي تاسو کافری جامع دي چې د مخه بیل ماجي نو وجري ته ورننوته اسی باندې به جوړه کی ندا باندې ګوره بشریت کې نه چلی عمران بن حسین رضی الله عنه بواسیر مرض دې غپ نه دی رسول دې موږ وکې په ولاړه کني شي په ناس ته کني شي په وړه کني شي امام وکې اته ځای شروع زموږ جامع بیل ماجي دې عذر قبول لې زموږ جامع بیل ماجي اس عذر د منځو مبارکي منځو مبارکي نه قبليږي. اخرنی مسله به داوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابي ته پوښتنه ورغه بیمار دي نو بیا ته هغه مسلې بیان کړې کوم چې د بیمار سره تعلق ساتي نو دغه شنکر علما او دعات له پکار چې کوم سړي ته په ټیم کې د کوم مسلې ضرورت هغه ته بیانوا نو دې په دې چې د باز مولیان جمعې په دې خطبو کې دا دې قصې به شروع کړي چې د سره د خلکو سره تعلق نه نو دې چې مولا لیدلی چې په محراب باندې په منبر باندې عفوا په منبر باندې د لیلا او مجنون کیسه کې جواب په خطبه کې اوس د لیلا او د مجنون قصې د خلکو سره کار سره او خلکو ته په لکاو مسلې دی هغه ته نه بیانې په لکاو مسلې ته نه بیان نو عالم له پکار ده داعی له پکار ده او طالب علم له پکار چې خلکو ته هغه مسلې بیان کی چې خلکو ورته ضرورتي دي سره چې زمونږ درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې چې د سجده سهو کله انسان په منځ کې خطا شي او سجده چې لګي دا څنګه لګي سلام نه مخ کې کورسته خطا کېده څنګه د شکر سجده انسان څنګه لګي د تلاوت سجده انسان څنګه لګي او دا لازم ده کنه او د سول په کار ده کنه ان شاء الله دا ټول مسلې په روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د علم د طلب کولو او الله سبحانه وتعالى دې زموږ نیک اعمال ټول زموږ قبول کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ د ریاکارۍ نه لري ساتي.